لیکن اعتکاف مبارک نبی دا نه دی ویلي چې ټول ځمکه زیر اعتکاف دی. اعتکاف مسجد پسې خاص دی، لکه طواف چې بیت الله پسې خاص دی. کدا زنانه دی او کدا نارینه دی، د ټولو اعتکاف دا په کور کې نه کیږي، دا په مسجد کې کیږي. کم علما چې وایي چې د زنانو اعتکاف په کور کې کیږي، منګر دی کم علم مطابق دا ویو. یو حدیث پیش کئی، یو اثر د صحابی پیش کئی، صحیح الاستاد یا حسن الاستاد، چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې یا د صحابه کرام په دور کې وی زنانه اعتکاف کړي. زبر حدیث نه اعلان وکم چې بالکل جائز، لیکن پدې خو کار نه کیږي صرف قیاسات باندې چې راځي د زنانه مونږ چون کې په کور کې بهتر دی، لہذا کور کې اعتکاف هم کوي. وی بیا د طواف هم په کور کې کوي، خیر دی. طواف ته په کور کې کولای شي نشي کولای التا. لہذا کوم علماء چې دا فتوا ورکړي غلط فتوا ورکړي چې یاره سړی دې د کرونا وایرس ته وجې نه خیر دی په مسجد کې په دې کور کې اعتکاف کوي، مسجد کې اعتکاف نه کوي، غلطه فتوا. دلیل په سره پاغي باندې چې ته کور کې راغی لپاره د اعتکاف فتوا ورکړي. ها عذر دی، حکومت پابندی ده، تکلیف ته تا ته شریعت دا نه دی چې ته خامخا اعتکاف کوه. یو سنت عمل له ساقط ته ستاره ضرورت په بنا باندې خو ساقطیږي، بس مکو پتا چا لازم کړي فرض کړي پتا باندې فرض خو نه دی. فرضیت خو هیڅ قائل لري چې ګری فرض دی چې خامخا به په کور کې کوي. ها فرض به ټیکوا، خو فرض خو نه دی چې څنګه په کور کې کوي. بیا زنانه چې کله اعتکاف کوي په مسجد کې راغی لپاره دوه شرطونه دي. یو شرط د خاوند اجازت، د صحیح حدیث کې راغلی دی. دویم شرط چې کوم دی هغه امن د فتنې نه، چې کله زنانو د پاره په مسجد کې پروګرام شته اعتکاف امن دی د فتنې نه، نو علی به اعتکاف کوي. ورنه چې دا امن د فتنې نه نو پروګرام ولا نشته باغی باندې ډول سری بده اعتکاف نشته، ډول کوي د سری بده په کور کې خپل عبادت کوي، د شپې درا پاتېږي، د ورځې تلاوت کوي، منځونه د کوي، د شپې دی منځ کې بس دا غیر لپاره پوره ده کنه. دا لازم خو نه ده چې خامخا د اعتکاف کوي.